هغه کارخونه کشف شوه چې تاریخ تیره خوراکي او مشروباتي موادو باندې نوي تاریخونه لګول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د څارنې او پلټنې ریاست د استخباراتو نوي ریاست په همکارۍ د کابل ښار اومې ناحیې اړوند سراهي علاودین سیمه کې داسې یو کارخونه کشف کړي چې هلته د تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي موادو تاریخ کیږي او پر ځای یې نوی تاریخ لګول کیږي. د استخباراتو په همکارۍ د ریاست نواد دلته یو کارخانه په یو شخصي کور کې جوړه کړې وه. کوم شیان چې ایکسپایر دي هغه ایکسپایر تاریخ یې ځینې پاکوي، همبرته یې پر هغه تاریخ باندې نوی تاریخ وایي چې اکثریت خوراکي شیان دي، نور شامپو او دا شیان پکښې دي. چې دغه کارخونه چې په یو شخصي کور کې جوړه شوې په سلګونه کارتنه مختلف ډول تاریخ تیره خوراکي، مشروباتي او منظور مواد نیول شوي چې دلته یې تاریخونه پاکېدل او پر ځای یې نوي تاریخونه لګېدل. دا ټول کارټنونه دوی نوي پیک کړي دي، دا مونسټر دی چې زوړ تاریخ یې ځینې پاک کړی دی، نوی تاریخ یې پر ولی دی. دا ټوله د وچو میوو حصاره ده چې دا او په ډېر قیمت هم دي په بازار کې. دغه شیانو تاریخونه دلته تېر وه، دوی دا تاریخ ځینې پاکوي، نوي تاریخونه یې پوهله. دا شامپو څخه خپل تاریخ یې پاک کړی دی، بل تاریخ یې تر اوسه پر ولی نه دی، خو په ډېر مقدار سره دی. دا په ډېر مقدار سره دی، خپل تاریخ یې ځینې پاک کړی دی. پر همدې مهال د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره ټولو هیوادوالو څخه غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو اخیستلو پر مهال د جنس اصلیت او تاریخ ته پاملرنه وکړي. د دې باره خپل د ټولو هیوادوالو څخه خواهش کوو چې هر شی رانیسي ډېر په دقت یې رانیسي، ځکه چې بعضې شیان یې د چرخو پر سر یا د زرنجو پر سر یې خرڅوي. انرژي په 60 افغانۍ په اصل کې هغه 200 افغانۍ قیمت لري. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې څارنې ټیمونو پر دې باندې هم په سلګونه کارتنه تاریخ تیره درمل نیولي ول چې ورته چاره پرې ترسره کېده.